د رمضان مبارک یو ډیره مهم او ضروري مسله هغه مسله چې یقیني طور پر ډیر خلک داسې چې داغه نه خبره دي. بعض شذونه داسې دي چې داغه په ذریعہ باندې روزه ماته شي او بعض کارونه داسې دي چې داغه په ذریعہ باندې روزه ماتيږي. نو په دې باندې خبره کو چې هغه کم شذونه دي چې روزه پینه ماتيږي او کم شذونه دي کم کارونه دي چې داغه په ذریعہ باندې روزه ماته شي. یقیني طور پر دا مسله ډیر مهم او ضروري ده. په غور سره واورئ ځکه چې بعض کارونه داسې دي بعض شذونه داسې دي چې هغه روزه کې کول جایز دي او لیکن بدقسمتي دغه چې خلکو ته داغه علم نوي نو په دغه وجه باندې هغه چې چتا د دې عمل سره روزه ماتيږي. نو یادو ساتي کې چریدا ویډیو تاسو مکمل وکړه نو ان شاء الله تعالی په دې حواله سره چې څومره تاسو سوالات دي داغه جواب تاسو ته ملاوي شي چې هغه کم کار دي چې داغه بذریعہ باندې روزه ماتيږي او کم کار دي کم شی دي چې داغه بذریعہ باندې روزه نه ماتيږي. راځو اول هغه کارونو طرف ته یا هغه شیزونو طرف ته چې داغه بذریعہ باندې روزه نه ماتيږي. نو اول لکه په یره باندې خوراک کا کول. بعض مرتبه داسې چې سړی نه يروي چې یار زما روزه شته یارشته نو یو بوس کی یا دا شان دي سو خوراک ہوگی نو که چېرې پته وته نو په یره باندې دا وګوري نو یقیني طور پر په دې روزه نه ماتيږي. دغه شانتي په رانجه لګول پسترګو کې رانجه لګول د دې سره هم روزه نه ماتيږي. دغه شانتي پسترګ کې دوايي اچول سره هم روزه نه ماتيږي. دغه شانتي په وګونو کې د دوايي اچول سره هم روزه نه ماتيږي. دا غي نه علاوه بعض زنانه چې کوم د لپسټیک لګي یعنی په دې شونډو باندې هغه رنگ لګي هغه کلر لګي نو یقیني طور پر دې سره هم روزه نه ماتيږي. البته بهتره دغه دا چې د روزي په حالت کې د دینه پرهیز وکي ځکه کچري ذرات د نخلي تلال شي نو دغه بذریعہ باندې بیا روزه ماتيږي. دا غي نه علاوه د ډریپ لګول سره هم روزه نه ماتيږي او دا غي نه علاوه انجکشن وغیرہ شو یا ډریپ شو دا غي نه علاوه انسولین لګول سره هم روزه نه ماتيږي. دغه شان دي د روزي په حالت کې وخت صفا کول چاهه هغه زیر ناب وختوي یا دغه شان دي د سر وختوي د ترخون وخت وغیرہ وي د جسم وخت صفا کول د دې سره هم روزه نه ماتيږي او دغه نه علاوه د روزي په حالت کې د نوکونو کټ کول سره هم روزه نه ماتيږي. د دین علاوه د تیل لګول سره هم روزه نه ماتيږي. بعض کسان داسې وي چې په سر باندې تیل ولګي یا وغیرہ نو یادو ساده په سر باندې په جسم باندې بکم ځمانم تاسو تیل ولګوي د هغه سره روزه نه ماتيږي. د هغه نه علاوه احتلام چې د روزي په حالت کې تاسو ته احتلام وشي په خوب کې د هغه سره هم روزه نه ماتيږي. د دین علاوه د مسواک کول سره هم روزه نه ماتيږي او د لمبلو سره هم روزه نه ماتيږي. د دین علاوه کچري د پوزینه وینه جاری شي نو د دې سره هم روزه نه ماتيږي. یا د شاندي الټي تاسو ته راشي تاسو ته جاریسته ولګي الټي ولګي کچري دا الټي تاسو په خپل راشي نو په دې باندې روزه ماتيږي. کچري تاسو په خپل ځان نه بل زبردستی راولې بیا یقیني طور پر کچري دا بالکل خلډه شي دې بذریعہ باندې بیا روزه ماتيږي. کچري په خپل الټي راشي نو دا غي سره بیا روزه نه ماتيږي. دغه شانتي وینه ورکول یعنی یو کسرت اینه ورکستان اینه وباسي یا ټیسټ وغیرہ لپاره اینه وباسي یا سیمپل چا دا اینه ورکي نو د هغه لپاره هم د دې بذریعہ باندې هم روزه نه ماتيږي. دا غي نه علاوه د پرفیوم لګولو یا د شانتي عطر وغیرہ لګولو سره هم روزه نه ماتيږي. چې دا تاسو بین کې یا ولګوي نو په دې باندې روزه نه ماتيږي. اوس راځو هغه کارونه چې د هغه بذریعہ باندې روزه ماته شي. په پوزه کې دوايي اچول د دې سره روزه چې کوم ماته شي. دغه شانتي سیګریټ یا تمباکو نشي نسوار وغیرہ اچول سره هم روزه ماته شي. د دې نه علاوه انهیلر هغه اکسیجن لپاره چې ماشين لګي خاص کر کې چې سامان دي چې مریضان دي هغه چې انهیلر په خله کې استعمالي نو د هغه سره هم روزه ماته شي. دا غي نه علاوه ماهواري یعنی زنانو ته حیض راشي نو د دې په ذریعہ باندې هم روزه ماته شي او جان بوجھ کر یعنی د قصد نه چې کوم سو خوري یا اوس کې د دې سم روزه ماته شي. او د دین علاوه کتري هم بستریو کې کورواله وکي نو د دې سره هم روزه ماته شي. د هغه نه علاوه مشزریو کې یعنی دراس په ذریعہ باندې خپل جګم منی اخراج وغیرہ وکي نو د دې سره هم روزه ماتيږي. دغه شان دي کچري د روزي په حالت کې ټوث پیسټ یا دغه شان دي پاوډر وغیرہ استعمال کی دغه په ذریعہ باندې غاخونه صفا کی نو کچري دغه ذرات د نلاړ شي نو دغه سره هم روزه فاسد کیږي. پکار دا چې د روزي په حالت کې ټوث پیسټ یا دغه شان دي چې کوم پاوډر وغیرہ دغه استعمالونه شي بلکې سحر د سحری په ټیم کې او دغه شان دي ماخام چې روزه ماته شي دغه نه بعد
تاسو د ټوت پیسټ وغیرہ استعمال کولای شئ د پودرو د دین علاوه د روزي په حالت کې د روزي فاسد کېدو خطر ده. نو بهرحال دا هغه شیزونه هغه اعمال هغه کارونه چې د هغې په ذریعه باندې روزه نه ماتېږي او په شروع کې مې هغه بیان کړو او په آخر کې مې هغه شیزونه چې د هغې په ذریعه باندې روزه ماتېږي نو د هغې په حوالې سره تاسو مخې ته ذکر وکړو. امید کوم چې مسله به مو په سمجھ کې راغلي. اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.